السلام علیکم ورحمت الله. زه د مفتي صاحب نه د دې مسئلې پوښتنه کوم چې یو مردار شی وي، مثلا کټ یا صدر وي، خو هغه مردار وي، وچ وي، لوند نه وي، او ستا جامې یا لاس هم وچ وي، لمده نه وي، ستا جامې یا لاس وچ وي، نو ستا جامې یا لاس چې په دې مردار شي پورې ولګېږي، نو آیا دا مردارېږي که نه؟ خو وي دواړه وچ، هغه مردار شی وچ وي او ستا لاس یا جامې هم وچ وي، نو دا مردارېږي که نه؟ د دې مسئلې پوښتنه مې کوله. اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. د یو بدرنګ جهان په زړه کې ښکلا خپره کړه. الحمد لله والصلاة على اهلها. اما بعد، یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې چېرته په وچ نجاست باندې لاس ولګي، لاسونه وچ وي، نجاست هم وچ وي، دا لاسونه مرداروي او که نه؟ د ورور په جواب کې باید ووایم چې نه، دا نه مردارېږي. که د سړي جامې باندې نجاست وي وچ او دغه سړی خولې شي، په خولو باندې چې د خولې په دې نجاست ولګي، بیا هم دغه نه مرداروي، د خولو د وجې نه بدن نه مرداروي د وچ نجاست. نو دا بالکل نه مرداریږي. دا مسله هدایې اول جلد صفحه 4 باندې باب الانجاز کې ذکر کړې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسن دیوبندي حفظه الله. خبره کړه د یو بدرنګ جهان په زړه کې ښکلا خپره کړه. د یو بدرنګ جهان په زړه کې ښکلا خپره کړه. نجات یې ورکړلو امت ته د الحاد له رنځه،